په یو کلي کې یو خاندان اوسېدو. هغوی ډېر غریبانان وو. د هغوی پلار لکړ هاره او ماینه مور یې وه، ځکه چې خپله مور یې ډېره وختي مړه شوې وه او هغه مور ته د وړو نه ډېره تنګه وه، ځکه چې نور د خوراک سامان نه و. او د خپل خاوند ته یې ویې چې دا ویسه، خو خاوند ډېر خفه شو، خو مجبوره و ځکه چې د هغوی سره ډوډۍ نه وې. او هغه ورور یې خپلې خور ته وویل چې ته د فکر مه کوه، زه به د دې ځه لاره راوباسمه. سبا له هغوی ټول لاړه جنګل ته او هغوی په جنګل کې پرېښوده په دې خبره چې مونږ ځو او ونې کټ کوو. د ده دا خور ډېره پریشانه شوه، خو ورور یې ورته ویل چې ته مه پریشانېږه، ځکه چې ما په لاره کاڼي ارتلي چې د شپې رڼا کوي. او دا خور یې ډېر خوشحاله شوه او هغوی بیا هغه کاڼي فالو که. اخر کار خپل پلار ولیدو هلته کې. هغوی ډېر خوشحاله شو او پلار یې ډېر خوشحاله شو او کور ته یې بوتله. چې کور ته یې بوتله نو مور یې سمه غوسه وه او په سبا باندې بیا هغه جنګل ته بوتله، ځکه چې هغه چې ډېره پریشانه او حیرانه و. او بیا یې ورته وویل چې مونږ ځو او ونې کټ کوو. خو دې ځل هم هغه په لاره کې برېډ ارتیلی و او چې دوی برېډ وڅارله نو لاره ترې ورکه شوې وه او برېډ نه و. دوی ډېره پریشانه شو ځکه چې هغه ټول برېډ ترې مرغو خوړلی و او هغوی روان شو او تله، خو خور یې ډېره پریشانه وه. او هغه ورور یې ورته وویل چې ته مه پریشانېږه. هغوی روان وو او په جنګل کې یو د کیک کور ولیدو. هغوی ډېر زیات خوشحاله شو او بیا یو بوډۍ ښځه راغله، هغوی ته یې هر څه ورکړه او بیا هغوی ویده شو. چې سهار راپاڅېدو نو هغه بوډۍ ښځې نه بلا جوړه شوې وه. هغوی ته ډېر ویرېده او هغه هلک یې په جیل کې بند کو او خور ته یې ولوی چې ته وله خوراک پخوه او هغه له یې ورکوه. خور به هر روزانه خوراک پخو او هغه له به یې ورکو، خو هغه نه موټه کېدو. هغه ورځ راله چې د ورور یې وله پخو. دا هلک چې پخو نو د هغې دپاره د بلا ورته وویل چې اون ګرمه که. په هغې له اون ګرمول نه راتله او هغې ته یې وویل چې ته یې وڅاره چې ګرم شوی دی که نه. او هغې اون یې ورته ور واچولو او بیا خپل ورور د جیل نه راویستو او دواړه لاړه. خو مخې ته ورته یو خزانه میلاو شوه. هغوی هغه خزانه راواخیسته او خپل کور خواته لاړه او په هغه ټایم کې خپل پلار ولیده او سم ډېر خوشحاله شو او پلار یې هم وژړله.